Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official James Tasros Tasmin to Muhammad Amir just students nan manga the selection sorting regarding days ज्यादा important concepts about discuss को شپای کې زموږ سره ولنې داري چې selection sorting algorithm زموږ سره یو stable algorithm دی او که stable نه دی دا غي نه علاوه موږ دا ډیسکس کوو چې زموږ سره adaptive algorithm دی که adaptive نه دی د دې selection sorting algorithm موږ time and space complexity ډیسکس کوو موږ په دې لیکچر کې دا هم کلیر کو چې آیا زموږ سره inline algorithm دی که offline دی صحیح ده ان پلیس ته او کوډ فلیس ته دا موږ سره ډیسکس کو نو ولنه خبره کومه د سټیبل او د ان سټیبل باره کې چې سلیکشن سارت زموږ سره سټیبل الګوریتم دی او که سټیبل نه لري په فرونی لیکچر کې ما ډیر زیات ډیټیل سره تاسو ته چې کوم دی په سلیکشن سارټینګ باندې چې کوم دی هغه باندې تاسو ته ما خبرم کړو چې زموږ سره څنګه سارټینګ کیږي او دا غي سره تاسو ته ما چې کوم دی یو پروګرام هم د سلیکشن سارټینګ پروګرام دی د لپاره ما لیکلو په سی پلس پلس پروګرام کې هم تاسو ته خولو صحیح ده وس زه کوم دا زما سره یو اړه ده چې په دې کې زما سره 6 ایلیمنټس دي صحیح ده 0 to 5 انډیکس پورې وس دا 6 ایلیمنټس زه غواړم چې یاره دا 6 ایلیمنټس داري چې کوم دي دا څه کوم دا ریزه سارت کوم صحیح ده ځکه د زما سره په ان سارټډ پام کې دي صحیح ده نو سیمپل څه کوم ته دی اړه نه سیمپل یو علامه کاپی اوکې دا کاپی شو زما سره دی وز دا کار کوم چې دا چې کوم اره دي د کوم د سارت کوم نو ګور د سلیکشن سارټینګ خبره مونږه پریویس لیکچر کې ډیټیل په ډیټیل سره کړی و نو سیمپل بول ما دا 8 سلیکټ کو سره دا ټول ایلیمنٹ وز څه کم کمپیر کما چې ټول نه کم په دی اره کې زما سره کوم ایلیمنٹ چې دا غي سره دا ایکسچینج کم دی اره کې چې دا کم ډیټا زما سره دا د غواړم چې د سارت کم اسندینګ دی صحیح ده نو ټول نه کم بدلته زما سره 1 ناشي نو دا سو کې د بزن سره د 1 سره بزن سره کې هغه ایکسچینج کې ځان ورسره سویپ کې صحیح ده نو 1 به زموږ سره سو شي 1 به د 8 پلیس تر راشي 8 به زموږ سره د 1 پلیس تر راشي صحیح ده دلته زموږ سره 1 نه اوکې شو وس دا کار دی چې دا زموږ سره سارټډ پارت اف دا ری شو دا زموږ سره ان سارټډ پارت شو صحیح ده وس دا کم 8 دی صحیح ده اوس به دا 8 سره اوس به دا 8 ځان کمپیر کوي د نور سره نو دا 8 به په دې ان سارټډ پارت کې سرچینګ وکړي د ټول کم 3 دی د 3 سره بزن سویپ کې نو سیمپل زموږ سره سو شي دا 8 به کم دی دا 8 به په دې لوکیشن راشي او دا 3 به د غلطه د 8 په لوکیشن لاړ صحیح ده د دوه به بل څه کې سویپ کې صحیح ده د دوه سوب یو بل سویپ کو دا غینه بعد بیا زموږ سره تاسو کته شي بیا به هم د خپل کار بکی 6 به د 8 سره ځان چې د فردر اريس نو سو ضرورت د سویپینګ نشته چې 6 نه کم ایلیمنټس پکې پیدا نشو بیا 8 چې بداسي هم ګوري خو بیا 8 ته هم نه بیا دا 8 به ګوري دا 8 نو دی په خپل ځای باندې سکی ځان چې کم دی هغه برقرار وساتي صحیح ده نو ګور زموږ سره زموږ غاړي چې کم 60 شو نو هغه زموږ سره په کم دی 13688 صحیح ده خو وصلته یو خبره ده کردی اره کې زموږ سره سټیبل ان سټیبل خبره کوي صحیح ده نو تاسو کته شي ګور د زموږ سره 8 او 8 دا 8 پکې 3 ټایمز راغلی وست دی پرایورټي لکه مطلب زر دی الیمنٹ خبره کوم چې پرایورټي لکه ګور سټیبل زموږ سره دا مطلب دی چې کوم ان سارټډ اره چې هغه کله مونږه داغه چې کوم پرایورټي صحیح ده د الیمنټس کوم پرایورټي هغه مونږه سارت کو غاره هم هغه سیم پرایورټي بیا د سارټینګ اره کې هم باقی پاتې شي لازم سره سټیبل الګوریتم لکه په دې ګور ما سیمپل تاسو ته په داسې کلرز کې اغستې دي چې 3 ټایمز 8 راغلی دی په انسارټډ اره کې خو ولنې 8 زموږ سره په ګرین پرایورټي دی پسټه ته دی ریډ پرایورټي سیکنډ او د بلو پرایورټي سره تړله مطلب د دې چې کوم پیټرن جوړ شو سره ګرین ریډ اینڈ بلو مطلب په دې پیټرن کې دا زما سره په انسارټډ اره کې صحیح ده خو چې کله ما اره سارت کو چې کله ما اره سارت کو نو سو شو د تاسو ته دا هم په داسې پام کې خېمه نو سو شو زما سره دا ریډ چې کوم دا ریډ راغی مخکې دا ریډ سو شو دا ریډ راغی مخکې صحیح ده چې ریډ مخکې راغی نو دا غي سره بلو چې کوم دی بلو اول ریډ راغی بیا دا غینه بعد زموږ سره راغی بلو صحیح ده دلته به وسه سو کوم دلته به وسه بلو فیسټ کما او دا غینه بعد زموږ سره بیا سو شو بیا گرین راغی مطلب کوم پرایورټي چې د دی وا کوم پیټرن واغه شو چینج شو ګوره په انسارټډ کې اره کې زموږ سره سو هغه چې کوم دی پیټرن دیسته او داغه ایلیمنټس پرایورټي دی گرین پرایورټي پسټ بیا سره ریډ پرایورټي او بیا سره بلو خو دلته زموږ سره ریډ مخکې راغی بلو فسی چې کوم دی بیا بعد راغی او گرین چې کوم دی لاست مطلب هغه پرایورټي چې کوم دی چینج شو نو دیټس وای چې کوم دی زموږ سره په انسارټډ اره او د سارټډ اره پرایورټي سیم نه دی نو دیټس وای مونږ ویل چې زموږ سره انسارټډ الګوریتم دی کلیر اینڈ کټ د زموږ سره سلیکشن سارټینګ الګوریتم زموږ سره انسټیبل الګوریتم دی صحیح ده وس بل خبر زموږ سره دی اډاپټیو د ان اډاپټیو د اډاپټیو مطلب دا دی که چې زموږ سره اره کنه لیټ سپوز زموږ سره دا یو اره دی زه غواړم چې دا ډیټا راځي سارت کما صحیح ده نو ګوره دا زموږ سره د یو داسې الګوریتم یا د ځل داسې
ښکته وکړم یو داسې الګوریتم اډاپټیو ان اډاپټیو باندې ځان پوهه کوي یو داسې الګوریتم چې هغه زموږ سره زموږ کماري لکه لیټ سپوز په کمزي کې زموږ اره سارټ دی هغه زی سکیپ کی هغه بیا نه سارټ کوي او چې کمزي کې زموږ سره سارټینګ کولو کوشش ضرورت یالته سو کی الته ډیټا باندې خپل امپلیمنټیشن وکي او ډیټا سارټ کی خو که چېرته هم په سلیکشن سارټ کې دا اره ز غواړم چې دا اره د سارټ کما نو سیمپل باغ سیم پروسیجر چې کوم د ان سارټډ اره د پار پام کیږي هم هغه ایټریشن لکه سر بس 6 الیمنٹ دی نو پایپ ایټریشن په دې باندې سلیکشن سارټ سکی پر پام کوي دغه اول 1 دین 1 بد دي ټول څه چیک کوي وای به چیرې 1 نو کم نیکسټ 1 په خپل ځای پری دي بیا به 3 زمو سره داسې چیک شي ټول سره بیا 3 ته ضرورت نشته دا 6 ټول به یو څه چیک شي خو ریزم سره سارټ دی خو سلیکشن سارټینګ کته دا ډیټا ورواچي نو بیا په دې باندې خپل هغه شک برزنه وباسي دا ټول به کوم پروسیجر د ان سارټډ اره د فار هغه په دې سارټډ اره باندې هم دا سکی پرفارم کوي نو دیټس وای مونږ ویل شو چې سلیکشن سارټ زموږ سره نه اډاپټیو دی او نه زموږ سره دا سره سټیبل قسم مونږ کول سټیبل هم نه او اډاپټیو هم نه اډاپټیو ځکه نه چې مطلب زموږ سره سارټډ اره باندې هم د هغه قصه کې کوم چې د ان سارټډ کوي لکه مطلب اډاپټیو زموږ سره الوي چې کله زموږ سره سارټډ الیمنټس سکیپ کولای چې ته پته لګیږي چې بس دا سارټډ دی زمونږه ټایم چې کوم دی غوښه کوله بچت کوله هغه قصه شارټ کوله نو هغه قصه دانه کې ډیر څوی موږ ویل شو زموږ سره یو ان اډاپټیو الګوریتم دی صحیح ده لکه دا ډیر زیات ضروری خبرې دي چې یاره ته وګورې چې ستا چې کوم الګوریتم دی کوم ته یوز کې آیا دا سټیبل الګوریتم دی آیا دا ان سټیبل الګوریتم دی کنه دا ډیر زیات افیکټ کوي بیا ته دا وګورې چې آیا زما د کوم الګوریتم چې زه کومه نو آیا دا الګوریتم چې زه کوم یوز کوم د زمسته اډاپټیو نو دا بیا ټایم بردا تاسو په لک ټایم کې بس سره ایگزیکیوټ کیږي او چرته ټایم اډاپټیو نه بیا د په ټول کستا لري سارټډ همي خدا بخپل قصه پسکه هغه پرفارم کوي صحیح ده نو دا بس شي بیا ډیر زیات چې کوم د تاسو هغه الګوریتم هغه لکه مطلب چې اډاپټیو نو سټیبل هم نو قلار ته شي صحیح ده دا شی الګوریتم موږ ګور یازم سره هم سټیبل هم اډاپټیو صحیح ده هم د ټایم او سپیس کمپلیکسټی کم وي صحیح ده هر څه موږ ګورو ښه اوس کړه دی زه د خبره وکم ته دې زموږ سره چې کوم سپیس کمپلیکسټی ده صحیح ده سپیس کمپلیکسټی نو سپیس کمپلیکسټی زموږ سره ته دې کانسټنټ ده بیگ اف 1 ده او دې چې کوم ټایم کمپلیکسټی ده نو هغه بیگ اف n سکوير صحیح ده بیگ اف n سکوير بل تاسو ته ولیکم زه یار سمال n بولو n سکوير صحیح ده د دې زموږ سره دا سکوير بکوزه دا به موږ څه کوو سوپر سکرپټ کوم دا زموږ سره ټایم کمپلیکسټی سره هغه دا n سکوير صحیح ده بیگ اف n سکوير او په دوه کیس کې په بیسټ کې په ورست کې په بیسټ کې او په ورست کې یار بل په کم کیسي یو کې مړ یو بیسټ کیس شو صحیح ده یو پکې لکه مطلب میډیم کیس شو صحیح ده ایو زم سره ورست کیس شو نو په درې وانه کیسز کې زم سره صحیح تدې چې کوم ټایم کمپلیکسټی هغه زم سره بیگ اف n سکوير ده صحیح ده او تدې چې کوم سپیس کمپلیکسټی هغه زم سره کانسټنټ ده اوس که تاسو هم چې دا زم سره ان پلیس الګوریتم دی کوډ فلیس ته نو ان پلیس اوټ فلیس دا کې سره کنه چې سیمپل ګوره که تاسو ګورئ نو دا سارټډ ان پلیس مطلب دا لري چې زم سره یو داسې الګوریتم چې خپل ډیټا بیرته په خپل اری کې سارټ کې لګدارې دي زم سره نو په دې چې زو سارټینګ ما کو فرفارم کوم د زم سره شو کوم سارټینګ پروسیجر چې ما کوم په دې اری په دې خپل اری کې بدن نه هغه سارټینګ زم سره پرفارم کېدو خو کچرته دی لکه مطلب اوس سره ریډکس سارټ دی دا زم سره کاونټ سارټ دی بکټ سارټ دی چې خپل کله ډیټا سارټ کړي دا غیر لپاره یو بل میموري لوکیشن یو بل اره یا یو بل بکټ ضرورت صحیح انداسو کی هغه ځانل یو بل اره چې کوم دی هغه څه کې هغه ډیکلیئر کې پاغي کې خپل چې کوم د دې لپاره کوم سارټینګ دی هغه پاغه اره کې پرفارم کوي نو مطلب د خپل اره نه علاوه تبل یو سپیس پکاري یو بل سټوریج ورته پکاري نو موږ ویل شي چې هغه زم سره بیا اوټ پلیس ته خدا ان پلیس ته مطلب په خپل زیبانی پر اره کې دنه ان پلیس د هر څه کې دا زم سره یو ان پلیس الګوریتم دی بل زم سره چې ان لاین دی او اف لاین نو ان لاین مطلب دا چې آیا د الګوریتم چې کوم دی کله موږ دا رن کو نو په ټیم کې بیا د موږ ویلیو اساین کو نو آیا دا هم په ټایم کې بیا دا ویلیو اکسپټ کولای شي او کنه د مخ کې نو ته موږ ویلیو ورواچو او بیا به د پاغي باندې خپل اپریشن وکي هغه به موږ سره اسندینګ یا ډیسندینګ سارټ کی نو دا زموږ سره یو اپلاین الګوریتم دی صحیح ده اپلاین ځکه چې د مخ کې موږ ویلیوز ډیفاین کو ډیټا ورواچو چې دا ډیټا د سارټ کا نو بیا به هم په هغه طریقه سره زموږ سره سو کی هغه ډیټا به سارټ کی صحیح ده نو دا
زموږ سره زمونږ نننی لیکچر امید لرم چې تاسو خوښ شوی او دا قصه لکه سټیبل انسټیبل اډاپټیو ان اډاپټیو ان پلیس اوټ پلیس او چې کوم دی انلاین افلاین او سټیبل دا هر څه قصې چې کوم دي ټایم کمپلیکسټي سپیس کمپلیکسټي دا کنسپټ د هر سارټینګ الګوریتم د لپاره دی چې ته به هغې ته ګورې چې دا الګوریتم زموږ سره سټیبل دی انسټیبل دی دا زموږ سره دا ټولې قصې به پکې ګورې صحیح ده نو چې کله ستاسو سره په هر څه باندې برابر لکه مطلب ته به چې الګوریتم ګوره چې یاره یو خو هغه سټیبل وي صحیح ده چې هغه زموږ سره فیرایټي چې کوم دی هغه بیا په انسارټډ او د سارټډ اره هغه سیمي د هغې نه بعد ته اډاپټیو ګوره چې بالکل دا زموږ سره اډاپټیو چې کوم سارټډ کوم ځای کې ډیټا الریډي سارټډ چې دا په هغې باندې خپل ټایم نه ویسټ کوي نو چې ستا سره هم سټیبل وي هم اډاپټیو وي او هم د هغې ټایم او سپیس کمپلیکسټي صحیح هغه کم وي د هغې سره سره زموږ سره هغه صحیح یو انلاین وي صحیح ده انلاین مطلب لکه سوري ان پلیس صحیح ده ان پلیس مطلب لکه دغه تر بل سټوریج ضرورت نه صحیح ده بل اره یا بل ډیټا سټرکچر ضرورت ورته نه صحیح ده لکه مطلب په خپل اره یا په خپل سټیک یا وټ ایور هر څه کې خپل ډیټا څه کولای هغه سٹارټ کولای شي او بل د مو سره صحیح هغه سره ک انلاین نو انلاین به نورم خی چې مطلب پران ټایم کې تبي هغه ته هم ک ډیټا وراچي نو هغه څه کول په پران ټایم کې مستند ډیټا ایکسپټ کوي او هغه څه کې پاغي هم خپل سارټینګ پرفارم کوي نو دغه څه فیکټرز دي چې دا ډیر زیات اهمیت لري چې ته د خپل پروګرام کې داسې یو سټیبل الګوریتم او داسې یو خو سارټینګ الګوریتم یوز کې چې دا هر څه چې کوم دی ډیر زیات کم ټایم او ډیر کم ریسورسز باندې ستاسو هغه کار چې کوم دی هغه پرفارم کړي لکه دا خو موږ 6 ایلیمنٹ واغستل دا ایلیمنټس په زرونو په سونو نه بیا تل مسله کریټ کړي شي سو دا زموږ نه کلاس امید لرم تاسو کلاس ډیر زیات خوښ شي سو مسله په کمنټ تاسو ته پوسټ کولای شي د ټایم راکول جهان مننه د الله فمن